د جلال آباد ښار چکنورو سیمې تبلیغي مرکز کې د جوړ درې ورځني مراسم د اجتماع سربیره جوړ د تبلیغیانو هغه کلنۍ راټولېدنه ده چې هر کال بېلابېلو سیمو ته د جوماتونو تشکیلات برابروي. دلته نن څه د پاسه 200,000 کسان د جوماتونو تشکیل او دعا لپاره راټول شوي. په دعا کې له الله جل جلاله څخه د اسلامي امارت پرمختګ، د هیواد آبادۍ، سوکالۍ او نورې غوښتنې وشوې. د اجتماع ته الحمدلله د افغانستان د 40 ولایتونو مېلمانه راغلي دي. په ضمن کې د بهر ملک نه هم ورته خلک راغلي، د دیوبند د مدرسې فارغ شوده علما کرام هم راغلي، د بنگلاديش نه هم راغلي دي. تقریبا داسې 2 لکه پورې مجموعه الحمدلله پکې شرکت کړی دی انشاءالله، او د خارج ملک لپاره، داخل ملک لپاره جماعتونه تیار شو انشاءالله. دا به ترتیب برابر نشه تشکیل وکړي. دوی وایي په سګنی جوړ کې 2,500 جماعتونه تشکیل کړي چې په هر جماعت کې له 8 څخه تر 12 کسان موجود دي. د جوړ او د اجتماع فرق دا دی چې دا جوړ د زړو ملګرو لپاره یو اجتماع د عام خلکو لپاره د هر چا لپاره څنګه 2,500 جماعتونه زمونږ تشکیل شول. دوی زیاتوي چې په چکنورو سیمه کې اوسنۍ تبلیغي مرکز وړوکی او باید حکومت ورته یوه لویه ساحه برابره کړي ترڅو اجتماع او جوړ ته راتلونکي ټول کسان پکې په منظم شکل ځای شي. جوړ کې موږ ته ترتیب د تبلیغ بیانېږي چې په دې ترتیب به تاسو تبلیغ کوئ، او اجتماع کې عامه مجمع راځي. نو الحمدلله جوړ کې دومره مجمع راغلې ده چې دا مسجد 3 چته ده او 3 واړه چته ډک ده، او مجمع خو تاسو خپله ولیدله چې ټول مرکز کې نه ځایږي. نو دین انشاءالله د اجتماع لپاره موږ سره انشاءالله حکومت هم څه نه وایي، او حکومت هم موږ ته ویلي دي چې تاسو کولی شئ موږ تاسو ته ځای درکوو. انشاءالله د اجتماع لپاره کیدای شي موږ انشاءالله بل ځای انتخاب کړو ځکه مجمع نه ځایږي. تبلیغي جوړ او اجتماعګانې هر کال د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې جوړیږي، خو تر ټولو لوی مرکز یې همدغه د جلال آباد ښار چکنورو سیمه ده.